السلام علیکم ملګرو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. نن زما طبیعت لږ ګډوډ و، لږ خفه ومه. مال راځه داسې ویډیو وګوره چې دا زما طبیعت هم ورسره ښه شي او ستاسې طبیعت هم ورسره جوړ شي. ویډیو مې را پیدا کړه، ښایسته جالبه ویډیو ده. دا ویډیو خو ځینې وخت به مې هندي فلمونه کتلي، په دې فلمونو کې ځینې صحنې داسې راځي چې هغه د جنګ صحنې وي او زموږ او ستاسې عقل یې نه مني. هغې خو دا صحنې دې دپاره ورچوي چې خلک یې وګوري او خلک تعجب کې شي، خو هغه صحنې داسې صحنې وي چې بیا برعکس موږ او تاسې خندئ. نو هماغسې یو څو صحنې دي، راځئ په ګډه سره یې ګورو. دا څه کوې؟ دا کومه سي جیپو ظالمه. صبر چې د اس سره څه کوي؟ ولې سملاستو څه موټرسایکل خو نه دی چې لاندې تېروځي. بل وګوره راوالوتو. خدای خیر کې خپله که پکې دی مه خرابېږي. تیز که چې وړی را روان دی. وی اوه 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 ظالم بچیه. یعنی ځمکې جاذبې قوه ختمه شوله، ځمکې جاذبې قوه کار نه کوي، نو ګریویټي. پولیس ته دا څه شی غشی دی؟ چرګې پکې لګولی. مړی کو دغه ته پولیس وایي. سکیلی را واغسته. اوهو خوري هغه وږی دی، انرژي پکار ده. ته وګوره دا څه کې. د مرمیو دا سپیډ څو کې دی؟ دا ظالم بچی خو د ګولیو نه هم تیز دی. اوهو ډېر په تبه. خلاصې شوې. کمیس یې مړه سکس پیک څه کوي؟ یوه لغته یې کافي وه. څه یې وغورځوله؟ زنګ రాగే. హలో డాక్టర్ సంపూర్ణేష్ బాబు, ఎక్కడున్నారు? ఇక్కడ కండిషన్ చాలా సీరియస్ గా ఉంది, మీరు త్వరగా రండి. ఓ چیرې گزار کړل؟ زړه دی. اوهو نه مړه نو دا به دې سره خرم ومني. زړه د بیرون نه راګزار کړل او دننه راغی او کړکۍ ماتې کړې، شیشې ماتې کړلې. اپریشن تیاتر ته راغی. اپریشن تیاتر کې بس مریض تیار سینه شکېدلی و او ډایرک عمل ته وغورځېدو. نه مړه دا خو بس ستا د لاس نه ډېر میکروبي شوی. واه ظالم بچیا، په یو څوک شپږ نه اووه نفره. تیز شه تیز شه. خو غاړې ته شه نو ولې منځ کې روانې څه لیونۍ؟ او بیا ته د هغې نه تیز شولې، وزن دې په شا کړی دی.
یاره. اوبو ته شه اوبو ته شه دغسې اوهو مرمۍ یې ودروله مرمۍ په شا لاړله تېنه دا دی فیزیک ګریویټي کیمیا هر څه ختم کړه دا یې د فایټ وایي سکه سکه هلکه ستړی به شې اخر یې مې والو څنګه تا خپه په ځمکه کېښوده دی پاڅېده والوته خلکو پسې مرمۍ ورځي دا ظالم بچی مرمۍ پسې ورخوشېدی او چې ورته لیکلي ټیک ډیورشن تاو شه طرف بدل کوئ مرمۍ هم په هغې طرف لاړه یار دا څه شی دی چې کله دا صحنې جوړوي په فلمونو کې نو نه پوهېږم دی دا ډایرکټر داسې فکر نه کوي چې دا خو انسانان ګوري دا موږ سره څوک مني دا خو هېڅوک هم نه مني خو دا فلمونه لږ پخواني دي مخکیني خلکو رښتیا هم دې شیانو ته به خوشحالېدل او تعجب به یې کولو داسې یو صحنه وه فلم کې او اوس یې چې موږ ګورو نو اوس موږ ته داسې ښکاري چې دا څه رقم کار دی دا یې ولې جوړ کړي دي دا خو هېڅوک هم نه مني خو هغه وخت خلکو ورسره منله تکنالوژي نه وه نو همدغه شی ډکولو یو وخت به راځي نن 100 کاله وروسته به موږ چې ننني کوم فلمونه ګورو 100 کاله وروسته نسل به بیا هغې پورې خاندي دا اوس چې کوم فلمونه موږ ګورو دا کوم اکشن چې روان دی دې پورې به خاندي که ویډیو خوښه شوې وي او داسې نورې ویډیوګانې کتل غواړئ ما چینل کې پاتې شي سبسکرایب کړئ ویډیو در سره لایک کړئ د لایک کولو ګټه خو دغه وي چې بس دا ویډیو نورو خلکو ته هم ښودل کېږي او موږ ته یې ګټه رسېږي مننه ښه وخت